بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د پی توري ده او د پی د توري اړوند لغتونه وایي. Words for P. موږ مخکې لیکچرو کې ویلي چې پی د پی اواز ورکوي او پی یو قانون لري چې هر کله له پی نه وروسته یا اس راشي یا ټي راشي یا ان راشي په هغه صورت کې پی نه تلفظ کیږي، خو دا اس ټي یا ان که راغلی وي هغه تلفظ کیږي. لکه سایکولوژي، دلته له پی نه وروسته اس راغلی ده او پی نه ده تلفظ شوی، داسې نه دی ویلي چې په سایکولوژي. بل مثال ده ټیریون، دلته له پی نه وروسته ټي راغلی او دلته هم پی نه ده تلفظ شوی خو ټي تلفظ شوی ده. ټیریون په ټیریون مو نه دی ویلي. بل مثال ده نیمونیا، دلته له پی نه وروسته ان راغلی او پی نه ده تلفظ شوی، نو موږ نیمونیا وایو، په نیمونیا نه وایو. پیپر پاکټ، سایکولوژي ارواپوهنه یا روانشناسي. ټیریون د سر یو هډوکی ده، نیمونیا د سږو التهاب، پیپر ورقه یا پاڼه، پاکټ جیب یا پاکټ. پی اس وای سی اچ او ال او جی وای، سایکولوژي په سایکولوژي به نه وایي. پی ټي ای آر آی او ان، ټیریون په ټیریون به نه وایي. پی ان ای یو ام او ان آی ای، نیمونیا په نیمونیا به نه وایي. پی ای پی ای آر، پیپر. پی او سی کی ای ټي، پاکټ. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ پریپوزیشن وایي. پریپوزیشنز چې دی اضافي توري، دا په اصل کې یوې جملې ته معنا ور اضافه کوي. مثلا که موږ ووایو چې کتاب د میز سر، دا جمله شوله یو څه هدف شاید ورسي خو مکمله نشوه یا بشپړه نشوه. د دې لپاره چې یو جملې ته معنا نوره هم ور اضافه کو، نو موږ باید هلته پریپوزیشن وکاروو. لکه مثلا داسې باید وي چې کتاب د میز په سر ده. که داسې وي چې کتاب د میز سر، دا هیڅ معنا نه ورکوي. کتاب د میز په سر ده. نو همدغه اضافي توري اوس په انګلیش کې وایو. ان معنا ده په کې یا په، آن معنا ده په سر یا باندې. باندې یعنی داسې نه چې بهر، یعنی باندې یو شی چې د یو بل شي په سر وي یا باندې ده. او بیټوین ترمنځ، انډر لاندې. مثلا احمد is in the room، احمد is ده in the په روم اتاق کې. ګوره په پښتو کې دا پی د نوم نه مخکې راځي او کې له نوم نه وروسته راځي. مثلا په اتاق کې، خو په انګلیش کې همدغه یوه معنا په یو ځای ورکول کیږي. لکه احمد is in the room، احمد په اتاق کې ده. بل مثال book is on the table، book کتاب is the on په سر، the table د میز. دغه د هیڅ معنا نه ورکوي خو یو مهمه دنده ترسره کوي، دا بیا وروسته وایي. بل مثال ده table is under the book، table میز is the under لاندې، the book د کتاب. بل مثال ده red marker، سور مارکر is the between ترمنځ د blue markers، د آبي یا شنو مارکرو ترمنځ. مثلا red marker is between the blue markers. اوس تاسو د همدغه په څیر نور مثالونه جوړ کړئ. مثلا په خپل چاپیریال کې وګورئ چې یو شي په سر او آن ورته استفاده کوي، چې یو څه منځ کې و هغې لپاره ان استفاده کوي، او لاندې و انډر او ترمنځ و بیټوین استفاده کوي. نو تاسو ډیر کار وکړئ تر څو مو ښه په ذهن کې کینی. دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او آباد اوسئ.